د لمانځه مکروهات لس دانې دي. اول مکروه د لمانځه چاردانو ناسته د بې له عذره، یعنی که چیرې عذر وي، چاغ سړی یا معیوب سړی وي یا ضعیف سړی وي، نو بیا چاردانو ناسته پروا نه ورته کوي. دوهم مکروه د لمانځه دا دی چې د آیاتونو شمیرل دي په لاس سره، یعنی په لاس خو نه شمیرل کیږي، مراد یې د ګوتو شمیرل دي. په لمانځه کې د آیاتونو شمیرل مکروه کار دی. دریم مکروه د لمانځه د بازوګانو غوړول دي په سجده کې، لکه د ګیدړې غوړول. لکه څرنګه چې ګیدړه بازوګان هواروي، دغه رنګ د بازوګانو هوارول او غوړول په سجده کې مکروه کار دی. یعنی دوی مهمې خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. د سجدې په وخت کې یو دا چې په سب کې به د لاسونو څنګلې و طرفونو ته نه راباسئ، ځکه نور خلک درڅخه په تکلیف کیږي، او که یوازې وي نو بیا پروا نه لري. او بله خبره دا ده چې په سجده کې به لاسونه پر ځمکه نه ایږدي، لکه څرنګه چې ګیدړه د ناستې په وخت کې خپل د مخ شی یعنی لاسونه پر ځمکه ایږدي. او دغه عمل په لمانځه کې دا مکروه دی، او د ضرورت پر وخت بیا پروا نه کوي. څلورم مکروه د لمانځه کتل دي په سترګو سره راستي او چپې خواته، یعنی په لمانځه کې به سړی یوې او بلې خواته نه ګوري، صرف خپل په قیام کې خپل د سجدې وضع ته ګوره. مخکې د دې ذکر ټول وسو. پنځم مکروه د لمانځه پټول د سترګو دي بې له عذره، ځکه دا د سترګو پټول دا مشابهت د یهودو سره دی، یعنی په لمانځه کې سترګې پټول مشابهت د یهودو سره دی. هغوی به هم په خپل عبادت کې سترګې پټولې، البته دا هلته مکروه کار دی چې بې له عذره یې پټوي. او که چیرې عذر وي، لکه چې سترګې یې خوږیږي یا یوه مخ ته داسې شی وي چې توجه د ده د لمانځه ور خرابوي او سوچ ورته پېښوي، نو بیا پروا نه کوي، بلکې شله هم دغه ده چې توجه د لمانځه سمه کړي. شپږم مکروه د لمانځه اړول د شګو دي د سجدې د ځای څخه بې له حاجته. او که چیرې سجده نس وای پر کولای، نو بیا دې هغه ځای یو ځل سم کړي، البته په یوه لاس سره. او که چیرې ډیر مشکل وي، نو بیا دې دوه ځله هغه ځای سم کړي، البته دا هم په یوه لاس سره، او بې له حاجته داسې کول مکروه دي. اووم مکروه د لمانځه دا دی چې غځېږي په لمانځه کې. په لمانځه کې غځېدل مکروه کار دی، او د لمانځه د باندې غځېدل هم ښه کار نه دی، کما فی رد المختار، ځکه دا د سستي علامه ده. په لمانځه کې باید انسان ډېر سست او کهاله ونه اوسي. اتم مکروه د لمانځه د عارضمي کښل دی، نو د ده دپاره دغه پکار دی چې خوله دې سره راټوله کړي یا دې خولې ته لاس ونیسي. که چیرې طاقت نه درلودی، نو بیا دې پر خوله باندې راسته لاس کږدي او یا دې لستوڼی پر خوله باندې کښېږدي. نهم مکروه د لمانځه دا دی چې په کالو په جامه سره ساتیرۍ کوي، یا په لاس سره یا په ژبه سره، او یا خپله جامه د کالي یا د پټو یا د صدرۍ او نور دغه سره پیچي. یعنی سنت طریقه خدا ده چې په ټوله لمانځه کې د لاسونو او پښو او نورو اندامونو لپاره خپل ځایونه ښوول سوي دي، نو د هغوی خلاف کول، یعنی لاسونه له هغه ځای لرې کول کوم چې سنت دی، که په بازۍ سره وي او که په بل شي سره وي، داسې ټوله مکروه دي. او په فقه کې دا مسله هم شته چې یو ځل یا دوه ځله په یوه رکن کې لاس پورته کول بې له عذره منځ مکروه کوي، البته په مکروه تحریمي سره. او درې ځله لاس په یوه رکن کې لمونځ فاسدوي، نو د هر مسلمان نارینه او مسلمانې ښځې لپاره د لمانځه مکروهاتو او فاسداتو څخه ځان ساتل پکار دي. لسم مکروه د لمانځه دا دی چې یو څوک یوازې ودرېږي د صف شاته، په شرط د دې که چیرې په صف کې خالي ځای وو، یعنی که په صف کې خالي ځای وي، نو بیا یوازې یعنی بې له صفه درېدل او د نورو خلکو څخه بیل درېدل دا مکروه دي، دا که اول صف وي او که دوهم صف وي. دا ټول ذکر شوي شیان دا مکروه دي په لمانځه کې.